سلامونه نیکې هیلې او ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل څخه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ملګرو دا ویډیو د ټیک ټاک اړوند ده چې څرنګه کولی شو د ټیک ټاک اکونټ مونټایز کړو. ګورئ دوستانو راځم زه د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصوم. تاسو لیدلی سئ دوستانو دا زما د ټیک ټاک آیډي یا د ټیک ټاک اکونټ ده. بره په 3 ډاټ باندې کلیک اخلو لاندې ټیک ټاک سټوډیو برخې ته راځو. ګرانو دوستانو تاسو لیدلی سئ دغه اکونټ د UK پر ادرس جوړ شوی ده. پر دغه اکونټ کې د ټیک ټاک د مونټایزیشن اړوند ټول معلومات پکې شته. ترڅنګ تاسو کولی سئ لیب هم راسئ. دا چې څرنګه کولی شو خپل ځان دپاره د UK پر ادرس د ټیک ټاک اکونټ جوړ کړو، پر هغې باندې ما الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. تر ټولو د مخه تاسو هم هغه ویډیو وګورئ او خپل ځان دپاره پر همدغه ډول د ټیک ټاک UK اکونټ جوړ کړئ. ځکه دوستانو پر دغه اکونټ کې باندې به بیا ویوز هم راځي، ترڅنګ یې فالوورز هم راځي، هیڅ کوم مشکل تاسو ته نه جوړوي. تاسو لیدلی سئ دوستانو دا زما اکونټ ده، پر هره ویډیو باندې تقریبا ښه ویوز راځي. دغه ویډیوګانې مو اپلوډ کړي هم دا اوس مهال. اوس دوستانو پر دا ویډیو کې زه تاسو ته معلومات درکوم چې څرنګه کولی شو د ټیک ټاک اکونټ مونټایز کړو. پر لومړني سټپ کې تاسو خپل ځان لپاره د UK اکونټ جوړ کړئ. لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. دوهم دوستانو راځو د ټیک ټاک اکونټ د مونټایزیشن شرایطو ته. تاسو به په دا 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، ټیک ټاک سټوډیو برخې ته به راسئ. په دې ځای کې دوستانو مونټایزیشن برخې ته راځو، هم دا کلیک کوو. سټپ نمبر 1 دوستانو لیب ریوارډ. که چیرې تاسو غواړئ د ټیک ټاک لیب څخه عاید ترلاسه کړئ، تاسو ورسئ پر همدې باندې په کلیک واخلئ. دغه لیب ریوارډ برخه هغه وخت دوستانو تاسو ته اوپن کیږي کله چې تاسو پر ټیک ټاک کې 1000 فالوورز پوره کړئ. له هغې نه وروسته تاسو کولی سئ لیب راسئ او د لیب د لارې عاید ترلاسه کړئ دوستانو 1000 فالوورز. بل دوستانو ویډیو ګیفټ ده. که چیرې کوم شخص تاسو ویډیو خوښوي کولی سئ تاسو ته ګیفټ درولېږي. دغه اپشن هغه وخت خلاصیږي کله چې تاسو پر ټیک ټاک کې 1000 فالوورز ترلاسه کړئ. که چیرې تاسو په دې ویډیو ګیفټ باندې کلیک واخلئ کولی سئ دا آن کړئ هغه وخت کله چې تاسو 1000 فالوورز پوره کړئ. له دې نه دوستانو تر ټولو غوره او مهم اپشن موږ تاسو سره دا کریټر ریوارډ پروګرام راځو، پر همدې باندې کلیک کوو. ګورئ دوستانو دلته ډېر واضح لیکلي دي چې د ټیک ټاک مونټایزیشن دپاره تاسو باید کوم اصول پوره کړئ تر څو وکولی سئ له ټیک ټاک څخه عاید ولرئ. سټپ نمبر 1 دوستانو تاسو باید عمر 18 کاله وي. دوهم ستاسو د ټیک ټاک اکونټ باید 10,000 فالوورز ولري. دریم ستاسو ویډیوګانې باید 1 میلیون لیدونکي په 10 ورځو کې ولري. یعنې دا قوانین اسانه دي، یوازې فالوورز ستونزمن ده. پر ټیک ټاک کې ټیک ټاک ځکه پرمختګ نه کوي ځکه چې موږ او تاسو یو بل نه فالو کوو، یو بل نه سپورټ کوو. که چیرې پر ټیک ټاک کې موږ یو بل فالو کړو نو کولی شو ډېر په اسانۍ سره دا ریوارډ پروګرام کې هم ګډون وکړو. دوستانو دغه اپشن تر ټولو مهم ده. بیا که چیرې تاسو هره ویډیو اپلوډ کوئ ټیک ټاک ته، پر دې باندې به اعلانات شو کیږي. د دغه اعلاناتو په بدل کې تاسو کولی سئ پیسې ترلاسه کړئ. دا دوستانو د لیب ریوارډ پروګرام ده، یعنې کریټر ریوارډ پروګرام ده چې تاسو پکې څرنګه ګډون کولی سئ. که چیرې تاسو غواړئ د کریټر ریوارډ پروګرام د لارې عاید ترلاسه کړئ، تاسو فالوورز باید 10,000 پوره وي. له دې څخه دوستانو بیک راځو، په دې کې نورې پروګرامونه هم شته لکه لیب انسیډ پروګرام. کولی شئ تاسو بیا په دې کې هم ګډون وکړئ. دغه دوستانو دا هم پر همدې ډول 1000 فالوورز باید تاسو پر اکونټ کې موجود وي. ترڅنګ دوستانو ستاسو عمر 18 کاله وي. بیا کولی شئ په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ او اړوند عاید له دې برخې څخه هم ولرئ. یعنې 1000 فالوورز پر ټیک ټاک کې ډېر مهم دي. کله چې تاسو لومړني 1000 فالوورز ترلاسه کړل، له هغې نه وروسته بیا ستاسو ویډیوګانې هم مخته ځي او ترڅنګ دغه نورې اپشنې په قرار تاسو څخه خلاصیږي. اوس دوستانو که چیرې تاسو راشئ دلته زموږ یوټیوب چینل ته، زموږ یوټیوب چینل نوم ده باور لټون، کولی شئ تاسو پر همدې نوم باندې سرچ کړئ. په دې ځای کې دوستانو موږ ویډیوګانې د ټیک ټاک اړوند هم جوړې کړي. تاسو به کولی شئ د ټیک ټاک دغه کومه ویډیو ده چې څرنګه کولی شو د UK پر ادرس خپل ځان دپاره اکونټ جوړ کړو، د همدې ویډیو لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. حتمي در سره فالو کړئ او یا دا ویډیو وګورئ. په دې ځای کې دوستانو موږ د فیسبوک اړوند ویډیوګانې هم جوړې کړي. د فیسبوک مونټایزیشن پر افغانستان کې کولی شئ چې دا ویډیو وګورئ. ترڅنګ د واتساپ چینل څخه پیسې ګټل، د هغې اړوند دا ویډیوګانې موږ جوړې کړي.
ولې دا ویډیوګانې خپل ځان سره فالو کړئ، زده کړه ترلاسه کړئ، ترڅنګ یې عمل وکړئ. انشاءالله ستاسو هڅه او ستاسو زحمت به بې ځایه نه ځي، حتمي به تاسو بریالي کیږئ که چیرې تاسو ریښتیني یاستئ. نو دا ویډیوګانې در سره فالو کړئ، سټیپ بای سټیپ مخته لاړ شئ، انشاءالله تاسو اکونټ به مونوټایز کیږي. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ د واتساپ چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، کولی شئ هلته هم موږ سره ګډون وکړئ. میلاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.